عالمین دوی ته د یو هدایت کتاب راولیږي او د انسانانو ته یو کامل راهنما او مقتدا راولیږي د هغې ضرورت په اساس باندې رب العالمین دنیا ته محمد عربي صلی الله علیه وسلم راولیږه او بیا په دغه بهترین پیغمبر باندې یو بهترین کتاب را نازل کا چې دغه کتاب نوم دی قرآن او دا کتاب الله تعالی دغه مریض و انسانانو د پاره د رب العالمین نه باغی انسانانو د پاره د رب العالمین نه لري انسانانو د پاره یو کامل هدایت او راهنما راولېږه د یو نسخې حیثیت لري لکه یو سړی چې په یو مرض مبتلا وي او د هغې مرض د ازالې دپاره د طبیب او ډاکټر ته ځي چې ما ته دوا راکا او ډاکټر هغه ته یو نوعه دوا ورکوي چې دا استعمال کا د دې په وجه به رب العالمین ستانه دا مرضونه لرې کړي همدقه شان انسانان مریضان و د رب العالمین نه باغیان و او لرې و د الله تعالی نه رب العالمین یو بهترین طبیب ورته راولېږه چې هغه طبیب محمد عربي صلی الله علیه وسلم و او هغه طبیب ته بهترینه نسخه ورکړله چې د هغې نسخې نوم قرآن عظیم الشان دی همدا وجه ده چې دا کم معنوي ظلمت او تیری د خلکو په درمیان کې خوري وي سره قرآن کریم داسې یو بهترین کتاب الله تعالی راولېږه چې عملي طور باندې د دې تیارو لرې کېدل د مخدم ځکې نه شروع شول ګرچې د دغې تیارو د لرې کېدلو آثار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تشریف آورۍ سره خلکو ته څرګند شول تاسو به د علماو نه اورېدلي وي په کومه شپه باندې چې نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه علماو مستقل کتابونه لیکلي ډیر خوارق د نبی علیه السلام د راتلو سره هغه ښکاره شوي او خلکو مشاهده کړي وه د هغې خوارقو نه یوه دا وه چې په کومه شپه نبی علیه السلام تشریف راوړه د خانه کعبې نه ګیر چاپېره 314 بوتان یخي وو او د مکې مشرکانو به د هغې بوتانو عبادت کوه خو چې په کومه شپه نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه سهار چې خلک راځي ګوري چې هغه 314 بوتان د خانه کعبې نه ګیر چاپېره سرنګون پراته وه دې کې راز څه شی وه د مخکې نه سلسله د دعوت لا شروع نه وه قرآن کریم لا نه و راغلی نبی علیہ السلام لا په دعوت مکلف نه و خو د وړاندې نه رب العالمین د انسانانو ته دا ښودله چې داسې یو بهترین انسان مې راولېږه داسې یو بهترین انسان مې پیدا که چې د ده په وجه به رب العالمین د مخ د مځکې نه دا د کفر او د شرک تیارې ټولې ورکوي او د ده په راتلو سره به په مخ د مځکه باندې د رب العالمین د یووالي رڼا خورېږي معزز سامعینو 40 کاله د نبی علیہ السلام په ژوند تیر شول 40 کاله بعد نبی علیہ السلام غار کې ناست دی د رب العالمین د طرفه وحی راغله د قرآن کریم آیتونه راغلل اقرأ باسم ربک الذی خلق د هغې نه بعد بیا په میاشتو باندې زمانه د فترت وه وحی بیا بنده شوله جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وحی نه راوړله د هغې نه بعد په دویمه مرتبه کې رب العالمین بیا جبریل علیه السلام راولېږه پیغام ورته څه شی اورئ سورتونه راغلل یا ایها المدثر اے په صادر او کمبل کې ځان نغښتونکې انسانه دا قرآن مې دې دپاره تا ته نه و رانازل کړی چې ته دې لاړ شې او په کور کې دې آرام کوې نه ستا په اوږه یو دروند مسؤلیت کېښودلی شه هغه مسؤلیت څه شی دی قم فانذر پاڅېږه اوس خلک ویروه وربک فکبر د خپل رب لویي بیان که خلکو ته وثیابک فطهر او خپل لباس او جامې دې پاکې که والرجز فهجر او ګنده خویونه او عادات دا پرېږده او ترکې که ولربک فاصبر آخره کې ورته وایي خپل رب ته صبر کوه همدغه سلسله وه چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم سلسله د دعوت شروع کړه خپل مسؤلیت ادا کوي خلک په تیارو په ضلالت او په ګمراهۍ کې پراته دي
د رب العالمین نه باغیان دي، د رب العالمین نه لري دي، بتانو ته سجدې لګوي. خو کتاب داسې د هدایت نه ډک کتاب و چې چاته نبی علیہ السلام ولوسته او چا واورېده داسې یو انقلاب و بدلون به پکې راوسته که یو طرف ته به یې لسګونه کاله د رب العالمین نه بغاوت کړی وه او د الله تعالی سره به یې دشمني کړې وه، خو دا کتاب دومره پرفیض او پرتاثیره کتاب وه چې په اورېدو باندې به سمدست په انسان کې دومره یو انقلاب او بدلون راغی چې بیا به په مخ د مځکه باندې د هغه انسان نه بهترین انسان بل نه وه. وجه څه شی وه؟ کتاب د هدایت کتاب و. دې کتاب کې هدایت پروتو، په دې کتاب کې نور پروتو، په دې کتاب کې رڼا پرته وه، په دې کتاب کې یو باطني تاثیر او معنویت پروتو چې چا به واورېده توان او وس به د دې نه و چې ده به دا خپل ځان کنټرول کړی وی او ځان به برداشت کړی وی. ولې؟ قرآن کریم کې الله تعالی فرمای الله نزل احسن الحدیث، رب العالمین بهترین وینا نازله کړې ده. د دې وینا تاثیر څه شی دی؟ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. رب العالمین فرمای چې دا داسې یو بهترین وینا ده چې کم څوک د الله تعالی دا بهترین وینا واوري یا دا بهترین وینا ولولي، الله تعالی فرمای د دغه انسان دا وجود د انسان دا سرمنه دا چې دی د دغه کتاب د اورېدو د وجې نه زږه شي، ویښتان ورباندې نیغ ودرېږي. بل ځای کې رب العالمین فرمای واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. کله چې دوی واوري هغه کتاب چې نبی علیہ السلام ته نازل کړی شوی دی تاثیر د دې خلکو په وجود څه شی وه؟ رب العالمین فرمای ترى اعینهم تفیض من الدمع. ته به د دوی سترګې وینې چې دا به اوښکې تلوي. چا به د رب العالمین کتاب واورېده د سترګو نه به یې بې اختیاره اوښکې روانې وې. چا به د الله تعالی کتاب واورېده سرمن به یې زږه وه، ویښتان به یې په وجود باندې نیغ ولاړو. وجه څه شی وه؟ دا کتاب د هدایت نه ډک کتاب و. ابن کثیر لیکلي مکه مکرمه کې چې کله د نبی علیہ السلام د دعوت د ورځو اوایل وه هلته یو دمګری وه، د جاهلیت د وخت نه دمونه وو، خلک بتلل دمګرو ته هغې به دمول. کله چې اسلام راغی نبی علیہ السلام به بعضې دمونه اورېدل د خلکو، که د اسلام د نصوص سره به په ټکر کې نه او معارض به نه و به یې پرېښودل وایي دموئ تاسو په دې باندې خلک. که د شریعت خلاف به نبی علیہ السلام به منع کړه هغه خلک چې داسې کلمات به آینده دپاره نه وایئ. یو دمګری و خلک به یې دمول. چا ورته وویل چې زموږ دلته ډېر یو ښه نوجوان دی محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی، دا په خپل پلار او د نیکونو لارې پرېښې ده، نوې نوې خبرې خلکو ته کوي، نوې نوې کلامونه خلکو ته وایي. ته لاړ شه که دا سړی دم کې که چېرته ستا د دم د وجې نه هغه جوړ شي. دا دمګری ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه ورغی. نبی علیہ السلام ته وایي وراره ته راشه، ډېر ښایسته نوجوان راته ښکارې، ما چا نه واورېدل چې ته لیونی شوی، په تا جنون او لیونتوب دی، ته راشه تا غوندې ما ډېر خلک دم کړي او هغه زما د دم د وجې نه جوړ شوي دي. تا به هم دم کم که چېرته جوړ شي او دا مشکلات در نه رفع او لرې شي. کله چې کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه. د هغې نه بعد د قرآن کریم یو څو ایتونه یې ورته ولوستل. دمګری ناست دی، یو عجیب حالت ورباندې تواري دی. د نبي علیہ السلام د مجلس نه پاسېد لاړه، د مکې مشرکان ورته په مخه راځي، ورته وایي ای مشرکانو ستاسو د خولې نه مې اورېدل چې زموږ یو نوجوان لیونی شوی او عیاذا بالله ګډې وډې خبرې کوي. وایي د الله په ذات قسم زه په ډېرو ځایونو کې ګرځېدلی یم، د ډېرو خلکو مجلسونه مې کړي دي، د هر چا خبرې ویناوې مې اورېدلې دي، خو نن چې مې د دې نوجوان د خولې نه کومه وینا او کوم کلام واورېده وایي د رب په ذات قسم دا چې دا کلام او دغه وینا د یو انسان جوړه شوې وینا نه ده بلکې دا وینا د رب العالمین وینا ده. دا رښتونی کتاب دی، دا ځان ته یو تاثیر لري. د دې پیغمبر مخالفت او دشمني مه کوئ.
تاریخ لیکلی دی کله چې دا آیتونه راغلل رب العالمین فرمای فاتو بسوره من مثله تاسو د قران کریم په مثل په یو وړو کې سورت باندې راتګ وکي اول ورته چیلنج ورکي دا ټول قران مقابله وکي بیا ورته وای لس سورتونه جوړ کړي اخره کې ورته وای زه یو وړو کې سورت خو جوړ کړي د ځان نه چې هغه د قران کریم مقابل وي نو دا چیلنجونه چې قران کریم ورکول یا نن دا چیلنجونه دي د قیامت د ورځې پورې تاسو به چرته نه لیدلی دا هر شي مقابله خلک کوي خو لیکن دا دومره پیشرفته دنیا کې چې کفار هر قسمه اسباب لري هر قسمه حربې لري تاسو به اوسه پورې چیرته اورېدلی نه چې په پلان کې کفري ملک کې دومره کفار راغونډ شول او د قران کریم په مثل باندې یو کتاب جوړ کړ دا د دین نه چې د خلکو سره اسباب نشته هر څه ور سره دي دا د دین نه چې دوی کوشش نه کوي ډېر کوششونه کړي خو لیکن کم بلاغت او کم لذت او مزه چې د الله تعالی په دې کتاب او کلام کې دا په نورو کلامونو کې نشته نن هم خواریانې کوي هغې وخت کې هم خواریانې کولې د عربو یو شاعر لبید نومېده د هغه لورګانې وې هغه هم شاعرانې وې ډیر د فصاحت او د بلاغت نه ډک شعرونه به ویل تاریخ لیکلي مشرکان راغونډ شول دې ته ویل چې هر قسمه مصرف درته موږ درکو اسباب درته موږ برابرو خو تاسو صرف دومره وکئ چې د قرآن کریم مقابله وکئ او د دې په مثل یو وړوکی صورت جوړ کئ چې د نبی علیه السلام د پیغور نه خلاص شو دننه ناستو ځان ته مستقل ځای ورته جوړ کړی د قرآن کریم آیتونه او سورتونه به یې راواخیستل مخې ته به یې کېښوده یو سورت ته به یې کتل د هغې په مقابل کې به یې ځان نه شی ولیکه چې کله به یې پای ته ورسو بیا به متوجه شول د قرآن کریم د آیتونه به یې تلاوت کړل او بیا به یې د خپله وینا تلاوت کړل او به یې لوستله ملیره دا خوند نه کړي دا د قرآن کریم مقابل نشي جوړېدلی بیرون به خلک موږ ته څه شی وایي چې تاسو د دې کلام سره کومه مقابله کړې ده اب یې کېښودله نورې تختې به یې راواخیستلې بیا به یې لیکل شروع کړله بیا به لګیو خواري به یې وکړه بیا به یې چې دا خپله وینا د الله تعالی د وینا سره مقایسه کړله بیا به یې ځان سره ویل چېره دا خو د دې مقابل نه ده او نه د دې وړ ده چې موږ یې بیرون خلکو ته وورو چې موږ د الله تعالی د کتاب مقابله کړې ده هفتې پې تېرې شولې په لسګونو ورځې پې تېرې شولې خو چې کله آخري ورځ را رسېږي د قرآن کریم یو صورت یې ولیکه مختصر صورت دی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا صورت یې ولیکه په یوه تخته باندې او لاندې ورسره دا د ځان نه ولیکل چې والله ما هذا قول البشر وایي زموږ دی د رب العالمین په ذات قسم وي چې دا کومه وینا موږ دلته لیکلې ده دا کوم صورت موږ دلته لیکلی دی دا د بشر کلام او د بشر وینا نه ده بلکې دا وینا د رب العالمین وینا ده معزز سامعینو په دې اساس او بنیاد باندې وجه څه شی وه د خلکو کلامونه یو طرف ته کوي د رب العالمین په دغه کلام کې چې دا کم باطني او معنوي تاثیر پروت و چې د هدایت نه ډک کتاب او ډکه وینا وه که دا د دنیا ټولې خبرې راغونډې شي او د دنیا ټول کلامونه راغونډ شي د الله تعالی دغه بهترین کلام ته نه رسیږي ځکه رب العالمین فرمای هدى للمتقین دا قرآن کریم متقیانو دپاره هدایت دی د دې دپاره پوره هدایت دی کامل هدایت دی قرآن کریم د هدایت کتاب دی خو دوستانو واورئ دا یوه خبر درته کوم بیا بس کوم الله تعالی قرآن کریم کې وایي هدى للمتقین قرآن متقیانو ته هدایت دی بل ځای کې رب العالمین وایي هدى للناس قرآن کریم عامو انسانانو ته هدایت دی یو ځای راته وایي چې قرآن کریم انسانانو ته هدایت دی او بل ځای کې وایي چې قرآن کریم متقیانو ته هدایت دی متقي چاته ویلی کېږي عام انسانان خو عام انسانان دي کافر هم پکې داخل دی مؤمن هم پکې داخل دی او متقی انسان چاته ویلی کېږي علماو مختلف هغه تعریفونه د متقی کړي دي او د هغې مصداقات د تقوی ذکر کړي دي خو یو قول علامه آلوسي لیکلی وایي متقی انسان چاته وایي وایي متقی دې ته ویلی کېږي چې بیا تقوا دې ته وایي چې بیا الله یراک مولاک من حیث نهاک تقوا دې ته وایي چې رب العالمین دې په هغه ځای کې ونه ویني چې د کوم ځای نه یې منع کړی تقوا دې ته وایي چې رب العالمین دې په هغه کار ونه ویني چې د کوم کار نه یې منع کړی تقوا دې ته وایي چې رب
العالمین څه شی درته ویلي چې وی کا هغه کارونه وکړې او چې د کم څه نه منع کړی مه یې کوه هغه کارونه ونه کړې دې ته تقوا وایي او دغه کار چې په چا کې وي هغه انسان ته متقي وایي او بیا رب العالمین فرمایي چې قرآن متقي ته هدایت دی دلته راته وایي چې قرآن ټولو انسانانو ته هدایت دی تطبیق څه شی دی علماء لیکلي دا قرآن دومره یو بهترینه وینا ده چې د دغې کتاب د هدایت نه هېڅوک هم مستغني نه دي قرآن کریم عام انسانانو تم هدایت دی انسانان د قرآن هدایت ته احتیاج لري او قرآن کریم متقیانو تم هدایت دی متقیان هم قرآن ته احتیاج لري عام انسانانو ته سره کم هدایت دی عام انسانانو کې کافران دي قرآن کافر ته د هدایت یو ذریعه ده وی ورته ای کافر راشه ما کتاب را لېږلی دا کتاب څه شی دی دې ته الله تعالی قرآن کریم کې خپله رسۍ ویلې ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو د الله تعالی پر رسۍ منګولې ولګوئ او جدا کېږئ ما د رسۍ نه علما لیکي او حدیث هم په دې باب باندې شته چې رسۍ د الله تعالی کتاب دی دا قرآن ته الله تعالی خپله رسۍ ولې وایي رسۍ خو رسۍ ده موږ تاسو یې پیژنو علماو لیکلي تشبیه ده د قرآن کریم تشبیه رب العالمین د رسۍ سره ورکړی رسۍ کې کمال څه شی دی تاسو که فکر یو انسان چې یو لوړ سر ته خیږي یا یو بام ته خیږي او د سره نور اسباب او آلات نه وي چې دی یو لوړ غر ته وخیږي یا د بام سر ته وخیږي نو خلک رسۍ راواخلي غوټې کې واچوي هغه طرف ته ولخلي بیا دا رسۍ نیولې وي او په دې باندې لوړې څوکې ته ځان رسوي دا رسۍ نیولې وي خلک چت ته ځان رسوي دا رسۍ نیولې وي خلک غر ته ځان رسوي د رسۍ په وجه باندې انسان خپل ځان خپل مقصد ته رسوي قرآن ته رب العالمین خپل رسۍ ویلې ده وجه څه شی ده وایي قرآن هغه کلام دی چې د دې په توسط باندې یو انسان رب العالمین ته رسیږي بنده وینیسه الله تعالی ته به ورسیږي وینیسه رب العالمین ته به وصل شي واعتصموا بحبل الله منګولې د الله تعالی په رسۍ ولګوئ جدا کېږئ ما په ډلو ډلو باندې مه تقسیمېږئ د الله تعالی کتاب باندې منګولې ولګوئ رب العالمین به مو هدایت درته نصیب کړي او د ضلالت او د ګمراهۍ نه به مو وساتي په همدې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وه ترکت فیکم امرین زما امتیانو تاسو ته مې دوه شیان پرېښي دي تر څو چې مو په دې دوو شیانو باندې منګولې لګولې وي لن تضلو هرګز به ګمراه نه شئ هغه دوه شیان څه شی دي نبی علیه السلام فرمایي یو د رب العالمین کتاب دی او بل زما احادیث دی یو د رب العالمین کتاب دی بل زما سنت دی یو د رب العالمین کتاب دی دویم نبی علیه السلام وایي زما عطرت او آل دی زما اهل دی چې تر څو مو په دوی منګولې لګولې وي تاسو به هرګز گمراه نشئ په دغه اساس او بنیاد باندې چې قرآن کریم د هدایت کتاب دی ای انسانه عام کس یې ایمان دې نه دی راوړی منګولې پې ولګوه رب العالمین به رڼا د ایمان درته نصیب کړي او چې بیا د کله رڼا د ایمان نصیب شوه او مؤمن شولې بیا هم د قرآن کریم نه غني نه یې د قرآن کریم نه باید بې پروا نه یې د قرآن کریم نه باید ځان مول نه کې که ته څومره هم تقواداره شې څومره هم لوی انسان شې څومره هم رب العالمین ته نږدې شې څومره هم تقواداره شې بیا هم د رب العالمین دغې بهترین کتاب ته احتیاج لرې چې هغه قرآن عظیم الشان دی ځکه رب العالمین فرمای هدى للمتقین قرآن کریم متقیانو تم کامل هدایت دی تاسو نه ګورئ یو سړی د رب العالمین ولی وي څومره چې د یو چا مقام د الله تعالی په درګاه کې ډیریږي د هغه تعلق د قرآن کریم سره ډیریږي قرآن کریم بار بار لولي تلاوت به د قرآن کریم کوي دی دا د قرآن کریم تلاوت ولې کوي ځکه دی ورته احتیاج لري او قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه لیکلي احتیاج خو لا پرېږده د قرآن کریم نه چې لذت او مزه اخلي او د قرآن کریم نه چې خوند اخلي او د قرآن کریم سره چې مناسبت لري دا د رب العالمین اولیاء او دوستان دي هغه خلک دي چې د چا باطن پاک دی هغې د قرآن کریم نه لذت اخلي وایي ځکه رب العالمین فرمایي چې لا یمسه الا المطهرون بنا په دې باندې معزز سامعینو دا کتاب چې رب العالمین موږ تاسو ته رالیږلی دا بهترین کتاب دی د هدایت نه ډک کتاب دی په هر دور کې موږ تاسو احتیاج ورته لرو په هر دور کې موږ تاسو دې کتاب ته ضرورت لرو کوم باطني امراض دي
هم ورته احتیاج لرو. باید د خپل باطینی مرزونه د الله تعالی په دغه بهترین کتاب لري کو. نمونه د صحابه کرامو ژوند زمونږ او تاسو مخې ته پروت دی او که موږ او تاسو په ظاهري امراضو کې مبتلا یو، دا قرآن کریم زمونږ او تاسو دپاره هدایت دی، رهنما دی، لارښود دی. باید د خپل ظاهري امراض هم د رب العالمین د دغه بهترین کتاب په وجه باندې هغه رفع کو، زایلی کو، ویل ولی. الله تعالی مو جوړوي، ځان پې دم کوي، رب العالمین مو جوړوي، بل ته ووایه چې دم مې کا، رب العالمین دې جوړوي ور باندې. ویلې که اوبه یې وڅکه، رب العالمین دې جوړوي ور باندې. ویلې که ځان سره یې وساته، رب العالمین دې جوړوي ور باندې. ولې؟ کامل هدایت دی، د معنویت نه ډک کتاب دی چې څومره دې ورسره تعلق ډېرېږي همونه رب العالمین ته نږدې کېږي ور باندې. الله تعالی دې د دغې بهترین کتاب سره زمونږ او ستاسو د باطن تعلق جوړ کړي. رب العالمین دې د دغې بهترین کتاب د علوم و معارفو نه موږ او تاسې په اتمې طریقې سره آګاه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف په شوق سره اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد